او د جنت خاوره چې ده کنه دا مشک دی، مشک د جنت خاوره مشک دی او آبادی د ملغلرو نه جوړه ده، د ملغلرو نه دین آبادی جوړه ده. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په جنت کې یو بنگله ولیده او د هغې مخې ته یو جینۍ ناسته ده او په نهر کې اودس کوي او په دې مخ چې لپه ور واچوي نو دې مخ نه دا اوبه داسې ساسې لکه ملغلرې چې ښکته ورتاویږي. ما د جبریل نه تپوس کو جبریل دا څوک ده او دا بنگله د چا ده؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل د الله پاک پیغمبر دا ستا هغه ملګری نه دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ، دا دغه بنگله ده، دا دغه کور دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی زړه د میراله چې ور داخل شم، ورته زړه مې میراله چې د کور ته ور داخليږم، خو بیا مې په زړه کې رالو چې عمر رضی الله تعالی ډیر غیرتی دی، په پرده باندې ډیر زیات خفه کیږي، په پرده ډیر زیات خفه کیږي، ډیر زیات غیرتی دی. نو زړه مې رااله چې دنه کېږم، خو ما وی که عمر خفه شي بیا به خفه شي چې د الله پاک پیغمبر زما د اجازت نه بغیر زما کور ته تلي. نو بیا ورنلم دغه بنگلې ته چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی کنه نو عمر رضی الله تعالی عنہ دا خبره وکړه، وی عمره په جنت کې مستا کور ولیدو او ستا چې په جنت کې کومه بیبي دا غمی مولیدله. وی عمر یو خبره درته وکم، د الله پاک پیغمبر قربان وکم اته ما زړه لراله چې ستا دا کور می دنه اولی دی خو لاړ نړم ورته. وی د الله پاک پیغمبر ولې نتلی زما کور به دې لیدلی کنه؟ وی زړه مې کېده چې ور داخل شمه، خو چې ستا غیرت مې مخې ته راغی نو خپنیولی شم لا نړم. ما وی چې عمر به خفه شي چې زما پیغمبر زما کور ته زما د اجازت نه بغیر لاړو. چې دا خبره عمر رضی الله تعالی واورېده کنه د سترګو نه اوښکې را روانې شي، په ژړا شو. وی ابیک اغارو یا رسول الله، د الله پاک پیغمبر زه به په تا غیرت کومه، ته به زما کور ته تللی او زه به خفه کېدم. عمر رضی الله تعالی عنہ الله تبارک وتعالی ډیر یو جلالی شان ورکړو، پرده به ډیره زیاته خوښه، ډیره زیاته به خوښه پرده. لا د پردې حکم نو راغلی، د پردې حکم لا نو راغلی. نو صحابه کرام براتلو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیبیان نبی مسلې ته پوسلی، پردې حکم راغلی نو. عمر رضی الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل اذا الله پاک پیغمبره زما مجسته د بیبیان د پرده وکي، دا پرده وکي. وی ځکه په دې خلکو کې منافقین هم راځي، مسلمانان هم راځي، خو منافقین پکې هم راځي، فاسقان فاجران پکې هم راځي ستاره بیبیانو خواله. زه دا نه غواړم چې دوی دلته راشي. اوس د پردې حکم ښوونه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو څه ونه ویل ځکه چې د الله د طرف نه د پردې حکم نه دی راغلی. نبی علیہ السلام خو د شریعت خبره په خپل طرف نه شو کولی چې عمر رضی الله تعالی دا په خبره وکړه، بس د الله د طرف نه د پردې حکم نازل شو. ادیو جن عمر رضی الله تعالی عنہ بدا نه ویل چې الله تبارک وتعالى زما موافقت کړی دی په دې کې چې ما د پردې اوینو الله حکم د پردې راولېګو، دا به نه چې الله زما موافقت کړی دی، بلکې داسې به وي ما په ډیرو ځایونو کې د الله موافقت کړی دی. حالانکه وړومبه خبره چا وکړه؟ عمر رضی الله عنه وکړه. دا غینه پس الله د پردې حکم راولېګو د عمر رضی الله عنه د خبرې د وجنه. عمر رضی الله عنه به د خپل عاجزۍ د انکسارۍ د وجنه وی په ډیرو ځایونو کې ما د الله مطابقت کړی د الله د خبرې، چې هغه یو خبره د پردې هم ده، د پردې خبره هم ده. نو الته کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت هم ولیدو او جهنم هم ولیدو. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راته جهنم اخودو، خو په دې دوران کې یو درز وشو. سو شو؟ درز وشو. ما د جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو کو جبرئیل دا درز څه شي وکړو؟ جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل وی د الله محبوبه د کومې ورځې نه چې الله جهنم رخ کړی دی کنه دې ته داسې یو تیږه ورته وکړې وه، بس یو غرګې یو ګټ دا ورته ښکته ورته وکړو. وی هغه روانو 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 نن هغه ویښته ورسېد، نن هغه ویښته ورسېد. دومره د جهنم ډوبوالی دی، دومره ډوبوالی دی.